going to discuss 10 more words which are very crucial کوم چې دا زیات مهم دي. نو تاسو ټولو مینوالو څخه زموږ هیله دا ده چې تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ ترڅو تاسو هر ورځ نوي نوي لغات د پښتو معنا تلفظ سره زده کړئ. د ورځو خپل درس پیل کوو. Let's start from our first words. نو لوزو لومړی له خپل اول درس څخه د اول لغات څخه درس پیل کوو. له تاسو ټولو ملګرو څخه هیله زموږ دا ده چې تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او نوټیفای کړئ زموږ چینل ترڅو موږ چې کله کومه ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته در ورسیږي. نو راځو لغات پیل کوو. Solve. The first word number one. Solve. Solve means حل کول. SOLVE. Solve حل کول. This word number two. Suddenly. 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 په ناڅاپي ډول. صحیح شوه؟ په ناڅاپي ډول. Word number third. Suppose. SUPPOSE. Suppose means فرض کول. Word number four. Universe. کائنات. UNIVERSE. Universe معنا کائنات. Word number five. View. قتل. VEIW. View means قتل. Word number six. Noise. 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 Shore. Word number seven. Kill. 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 وژل. To make someone died. یعنی یو چا وژل. Word number eight. Chart. CHART. Chart means jadwal. The last word is planet. PLANET. Planet means سیاره. صحیح شوه؟ سیاره. نو دا و د نن ورځې تازه لس انګلیسي لغتونه تقریبا چې نه دي. نو تاسې هڅه وکړئ چې په د هر یو لغات باندې at least you have to make 2 sentences on each words. تاسې باید حد اقل په هر لغات باندې 2 جملې جوړې کړئ او دا کلمات بیا د ځان سره د یا شو یادښت لپاره د ډېر شو یادښت لپاره د ډېر شو زده کړې لپاره تاسې پر یوه کتابچې کې ولیکئ او تاسې دغه بیا د ځان سره تکرار کړئ. تقریبا ځان سره تکرار کړئ، بار تکرار کړئ ترڅو تر هغې چې کله موږ بیا حاضرېږو تاسې باید دغه لغات د ځان سره زده کړي وي. بیا به تاسې د نوي لغاتونو سره کومه ستونزه ونه لرئ. نو په راتلونکي کې انشاءالله موږ د هر لغات باندې 2 او یا 3 جملې جوړوو او دې په څنګ کې زموږ انګلیسي کنورشن کلاس هم پیل شوی دی. په کې هم ګډون وکړئ. زموږ یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ. تاسې به هر شی هم انشاءالله همدلته زده کړئ. ومن الله توفیق.